پیښور اوسیدونکو لس کاله پس به آینده نسل تاسو ګورئ الکان به ډمان وي او جنکای به ډمی د وی سی آر او د ټي وي د برکته به زمون خزي ډمی وي او زمون زامن به ډمان دروغ وای زمون خزي به ډمی وي وګورئ د ټي وي په پرده د ډمی چې کم فیشن دا خزي وګوري سباله هغه فیشن جوړ کړی او پکې سخانه کې روان د ټي وي په پرده د ډم چې کم فیشن الکانو ګوري سبا هغه فیشن الکانو جوړ کړی او پکې سخانه او کابل کې ګرځي آینده نسل با ډمان وی ډمان 18 کروڑ روپے د ټي وي د سټیشن افتتاح شوی و په صدر کې صدر صاحب افتتاح تراغله مونږ پکې قران ویل مونږ قران جشن خیبر کې وایو دوی په نامه څه کې دي دا د ویجی تیمیا نور جمال گدڑ شجڑ سب حلال دیو ملازو نور جمال نامه وا چرته گیدڑ وشته او الکان ورتل دا گیدڑ خو حرام دی ورسو کوئی چارام دی زده ملازو حلال دی لار رال ول میاں جی گیدڑ حلال کی مردار ول مردار کون کہندے کہ گیدڑ حلال وی جی نور جمال کہندے کہ گیدڑ حلال وی پھر ٹھہرو جد نور جمال نے کیا کہ میں کتاب ویکھاں کتاب راغستے دے وی سنو میاں جتھے میاں نور جمال گدڑ شجڑ سب حلال عزیزانو زمری اورزه گیدڑ او میلو رو غخته چراشی رور ولی جوړو میټینګ ده اغي چرال از مری ورته وي چې خبره دادا چې ښکار بکاو دینه پس خو په اتفاق ښکار بکاو خو په اتفاق وکاو گیدړو میلووی چې بادشاہ د زنګل چې مونږ سره اتفاق کوي مونږ نور د خدای څخه غواړو صاحب بل وځي چې غرته تلی دي یو خرواله ده یو وسای والده یو خرگوش والده چې ښکار راوړو زمری ورته وي چې زه خو بادشاہم د زنګل مشرم او میلو ته تقسیم کا هغه ورته الامر اوضح خبر اخلاص ده خبر صفا ده دا خرستا شو تم غټي دا خرم غټ دا ستاش او دا وسه زما عمر ده نو دا زما شو او دا گیدړم وړو کې ده او دا خرگوشم وړو کې ده نو دا د شو زمری چې یو سپېړه ورکه میلونه بوټي سترګي وېست اخو پرېدا چې د ځان په ویر اخته ده د گیدړ ته ته تقسیم وکا زرکو هغه چې خبر اخلاص ده دا خر به وسو خوري دا وسه به غرمیله خوري او دا خرگوش په دې د مازیګر چایش زمری ورته شاباس دغه سي تقسیم خلق کوي او په ایمان وای چې دا تقسیم دې زده کړه کم ځای هغه ویجی استاد مې پکې نشته دا تقسیم مې د میلو د سترګو نزدک ا میلو د خدای به وقوفو د ځاني سای پکې ویلا سترګې وته اوس کما ویلې چې یو پاوتی کبه پکې زمو خرم زما د سرم خطر وا او ما وی چې راشه د ارڅ د دک بابا چې د چا مرکز
د چای صوبه د چای الته تکم کو جای چې ته چې د چوار د چواریانو مشری بزوال. بیا زما متعلق یو خبره مشهوره ده د خره متعلق مشهوره شوی ده داغه جواب ما اڅ شو زیړ والا مولا اواده جی اواده نو سره یو کیسټ ته هغه واوري ما په کیسټ کې دا ویلي چې مولانا فضل الرحمن چې د مفتی محمود مرحوم زوی دی د تخر ویل یا بنظیر تخرا ویل دا شرافت ته نه دا تهذیب دی نه ټیک شو دا انسانیت ته نه کدا ټکه ثابت شو چې ما کړی ګیره به کلام او پخره به سورېږم. نعره تکبیر او کنی نو د پخې ډلې بچیا نور پراپیګنډي لګی دي چې تا ما پورې داله کوي او تړلا نو ما ته چاوي چې دا په خډمه څه ته وي مال په خډمه د ایرمنډې ډمې د لاهور چا د وړوکوالي نه خرابوي دا هغه د پخې ډمې زوی نور څه په لاس نه درتله نو زما متعلق دي دا غلطه پراپیګنډا وکړه. زه دومره کمینه او رزیلم چې د داسې خلقو متعلق به زه دومره ناشایسته الفاظ ویم جګړې به کوم والله د مړی نه نیسم هر څه به کوم لیکن نازیبا الفاظ په جلسه کې ویل یا په تقریر کې ویل دا د انسانیت تقاضا نه ده. پاتې شو دا خبره چې مولیان ښځو پسې لاړ مولیان ښځو پسې لاړ دا چې څوک وایي هغې ته ووایه چې د صدر ایوب په وخت کې تاسو فاطمه جناح ښځه نه وه فاطمه جناح ښځه وه که نه د هغې اول سپورټ چا کړی نه 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 یو منټ صبر ولې قربان شو کړی ټیک شو اول سپورټ یې چا کړی دا تپوس ته وکړئ. دویمه ده چې فضل الرحمن ښځې سره ملاقات کړی په دې ملک کې چې ته اوسېږي تاسو په ایمان وئ په دې بنو کې بازار کې 2 لکه ښځې نه ګرځي او زه د دوای په دکان ناست یم خو چې ګورم ښځه رانه نوځي چې ګورم ښځه رانه نوځي چې ګورم ښځه دا چل دی کړي او دا چل به کړي. په لاهور کې مې یو خبره کړې وه مال والله د دې ملک علاج ووټ او جمهوریت نه دی د دې ملک علاج د ایران غوندې انقلاب دی 12.5 کروڑه پاکستان دی چې 2 کروڑه مې حلال کړي نه نو دا 2.5 کروڑه د سړي زامن کیږي نه ته پوه شې په خبره 2 کروڑه به حلالو مولیان ښځو سره مرګري شو. عزیزانو تاسو په ایمان وای که جماعت اسلامی والا دا خبره کړي دین دا تاسو که چې تاسو د مشر 2 غنټې په بند کمره کې بنظیر سره ملاقات کړي کنه ها کړي ده کنه وکیله 2 غنټې فضل الرحمن خدا سے ملاقات کولو چې کیمرامینان هم ورته ولاړو د په بند کمرې کې ور سره 2 غنټې ملاقات کړي کنه دیکھو وګورئ کتار سکے خیر دے کتار سکے خیر دے نو زما ستا دا سنبای د ګډې د فلم پروت دی او زما د چیلې د هر وخت کاری لکه شرم وکړي او په دې ګریوان کې وګورئ. بله دا چې ما پرون تا سره هم د مرګرتیا کوشش کړی تاسو ته ما ته مخامخ 3 شپې د چا په کور کې دا باز شوی او خبره چا نه منله
چا سره چې دوه ټانګې خلک نه هغه ما سره په کوټه سیستم باندې باز کوي. دوه ټانګې اصغر خان غوندې سړی کینی کوټه سیستم باندې باز کوي. دوه ټانګې خلک ور سره دي. خبره خو تاسو نه منله. نو عزیزانو کته معنا 20 کاله مخکې ښځې سره ملګری وی خیر دی. کته ننم ښځې ته مور وی خیر دی. او کما ورته ښځې ته خور ویلې نو زه کافر شوم. دی خو وګورئ اگر چې زه د ښځو مزه ګوره سخت خلاف اول به دا بې نظیره مړه کوم یا به په کور کې کینو سخت خلاف. خدا جواب ستاسو د دې پراپګانډې کوم چې ته که یو ښځه بربنډه ګرځي او هغې ته مور وی نو خیر دی او که انما المؤمنون اخوتون باندې ما عمل وکړو نو زه پې کافر شم. دی خو ګوره د مولا د ښځې لوی ملګری خو مولا دی را پیدا نه چې مولا ورته په غوږ کې بانګ وي. مولا چې تا ته نه ویلي چې قبوله کړې دې د مولا صاحب که نه ته دې ښځې ته نږدې کېدی شي وایي لکه چې مولا نه ویلې ور نږدې به شي. بیا دغه مولا دی چې حلالۍ یې درته مولا په غوږ کې بانګ ورته مولا وي جنازه یې درته مولا کوي. 200 قسمه طلاقونه دي داغه علاج درته مولا خي چې غلط شي خطا شوي د خلې نه دي څوته. اصلي دوست خود مولا دی د ښځې. ته خو آرام توپ د پاره مرګره هیڅ بے غیرت راشه پرونو ګورئ د هندوستان یو ډم راغلی دی دلیپ کمار نامه ده. د وزیر اعظم او د گورنر په جګړه ده. یو وایي زه په ځان سوروم بل وایي زه سوروم. یو وایي زه سوروم بل وایي زه سوروم. بے حیا قومه بے غیرتو. زه خدای دې ستاسو بیړه غرقه کي چې تاسو د پاره څوک الیکشنې کوي تاسو د پاره څوک حکومت دې خلقو له جلسې کې دې خلقو دا خو د ګډې رونه دي خو چې څوک ورته شین بوټي او هغې پسې بین بین نارې و دې کنه دې قوم ته دم راغلی دی په سرکاري اعزاز ګرځۍ لګیا دی. نن د ضیاءالحق روټۍ دا په پنډۍ کې هغه ډم تا او د ټول پاکستان ډمې او ډمانې ورته راغوښتي. نن یې روټۍ ده. بله شپه په ګورنمنټ هاوس کې روټۍ وه د دلیپ کمار. نو سړو کې ناست دی او څومره معززین چې تللی دي نو هغې ښځې ځان سره بوتلي دي. ځکه نن سبا خو لوی معززتوب دا دی چې ښځه به ځان سره بوځې. ته به رستی او ښځه به دې مخکې تا نه به دې ښځه مخکې ستا دوست ته لاس ورکړي. دا زمونږ د زمانې معززین دي. نو تقاضا وکړه ښځو چې دا دلیپ کمار لږ دننه راولېږئ چې مونږ هم غاړې باسي. ما په پېښور کې ویلي چې واورئ که د چا فوټو مې دلیپ کمار سره ولیدو زما دې په خدای قسمي کم پرېږدم چې درنه مې پرتګونه نه یې ویستي. ستا په پاکستان کې شرافت او معزز هغه خلقو ته ویلی شي چې د چا ښځې او لوڼې بربنډې ګرځي. څوک د خپلې ښځې نه نه خبر څوک د خپلې لور نه نه خبر څوک د خپل زوی نه نه خبر. دا ستا د ملک معزز خلق دا تاسو مونږه ګیرو والا پرتوګ اغوستو والا دا کمینه چې په خپلو کې کینی مونږ ته رزیلان وایي.
د پاکستان لوی کمینا او لوی رزیل هغه لوی سرمایه‌دار دی. د دروغ مزه لنډ یو سړی وغټ نو سرمن باندې به دا برې ته داسې غوړې کړې چې روبو ته اجره کې بدان بټیاران دا ناس الکه سدي خړلې خان ساګ می خړلې تاسو خړلې خان غټه غوخه تاسو خړلې جی دال می خړلې د تبه خان تاسو خړلې روندې او ګورم دوی دسه کوي کوم خیال کړی دسه دی هغه بریتو علاقه کې چرته کشمیر فتح کړی پروسه ورمنډه کړی کینه خدای دې خوار نه کا او د ناقې په سړک تازان نه ډبنګې جوړ کړي دي یا د ناقې او دغه په کلی کې ځان نه ډبنګې جوړ کړي دي څوک درته سوي لري چې دادا چل مکه وا پارام کینا دادا چل لک ایو سړیو خزو تراغه خزو تویل خزو کشمیر لازم خزو ورتل ممال ته خو جنگ دی لازم پاتې کېږم نه ول مزو عزما او دا اندوان بداسي تاسو او داسي چې ټول کې مک خزو زنو الله دې ملش چې کشمیر ته تله او د غرب په خوا کې ولاړ دی او د توپ غړمبار دی نو چې غړم شي کله دی یو کانی لاندې سر نه باسي کړه بل غړب ته پدې کې وی کته چې یو خر ولاړ دی او واخه خوري نو دی و چې یا الله دا خر څنګه بیغمه ولاړ دی واخه خوري او زما اړوس کاش کی خدای چې زه خدا خر وې لګ بیغمه خو بوي پدې کې چې یو سات تیر شو په اخرم بم راو غردې چې غړم شو خر والی زولو چې وی کته وی یا الله شکر دې چې خر نه ما نو تاسو د خزو پهلوانان یې او د خزو تورزن یې د کلی کوسه کې ځان نه د پړانګ جوړ کړي دي تاسو تور ناغه سړی برته دادا چل کولو او چې ګورئ نو پولا زرد فرنیان ماکوتیان خلکو به چې بریته توکته نو رښتیا بریته غوړي وي اجره کې ناشته او دا غریبان ته غیر چاپیر ناشتي نو زوی په منډه راغې وی چې بابا وی تا به چې په بریته غوړولې سرمن خو پښو یوړه دا ورته وی چپ شپ یاره دې غرکشه وی والله کټو کې کوم مور مې راته ویل چاله سرمن پښو تختول نو کران ورته وی چې خان بریته به په سرمنه غوړولې مونږ ته به وی چې پولاونه مې خور دیکھو ګورئ د بیروپیت راز علی الدوام نه پاتې دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ هاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي دا سوال ټکیږي چې د ملک قانون قرآن او حدیث چې د ملک قانون قرآن نو سلویخ کاله د پاکستان حکومتونو چې اسلام کم په شرمونو او شرمولو الله دې امان را کی دومره په 200 کالو حکومت کې پیرنګیانو نو شرمول لکه دې د پیرنګي پر کټیانو چې شرمول اړیو چر اوس موجوده حکومت وګوره اسلام 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 ڈلن لگ گیا اسلام اسلام پتہ نہیں کہ اسلام دیت چغیدی پتہ نہیں لگی آیا بادشاہ کور کے د دوبی خزراله جړل چې جړلې بادشاہ خزه ورته ویل چې ولې جاړ وی لنډه مړ دې د بادشاہ خزم په جړا بادشاہ کور تراغه خزه ولی جاری وی لنډه مړ دی بادشاہ په جړا اوس پختل نه کې لنډه څه شي بادشاہ بار راغه دربار ته چې بادشاہ په جړاو لکه زمونږ صوبه سرحد کې گورنر صاحب جاری نو دا وزیران په ور سره مخم وي او یاله د پارلیمنت دغه وردا څه شه ده
میټینګ دی د پارلیمنت. تاسو د خپل پارلیمنت کتلې دی؟ پارلیمنت دی، پارلیمنت. بادشاہ دربار ته راغی، په جړانه وزیران جرنیلان د صاحب ولې جاي وی چې لنډې مړ او وی په جړانه کابینه را صاحب ولې جاي وی لنډې مړ دی او وی په جړانه. یو پکې تاسو کو چې دا لنډې دیسو خبر نه یو. بادشاہ جړل چې لنډې مړ دی نو مونږ په جړل. بادشاہ نے تاسو صاحب لنډې سوکو وی چې نیم خبر خو خزه نه جړل چې لنډې مړ دی زم په جړل. بادشاہ کو تراوی خزه ته چې خزه دا لنډې سوکو ټوله بادشاہي په جړل. وی خبره نیم د دوبي خزه جړل چې لنډې مړ دی نو زم په جړل. چې د دوبي خزه راوخته بیختی وزره لنډې سوک دی ټول سلطنت جاری وی لنډې زما د میړې او خرو آمر دی. صاحب آگا چل پتہ نہ لگ اسلام 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 ڈر لگیا جی کدا دے را روان دے کدا دے را بشی کدا دے را اسلام دری خبری ٹول دروغ و ایمان پیدا کئی. کدے سملے ممبر در تراغ ہے او در تیوے کہ اسلام دے اورا بشی نو که ایمان ځان کې لړۍ نو د دغه ګریوال نه ونی سي او په دغه خوله یو سوسو کوي چې دا خوله ولا د وینو ډکه. که وزیر درته راغی او درته وزیر لا تاسو ټول ټوکرای ټوکرای کی او زمونږ وزیران امریکای ته تری دلته د استقبال تیاری کی. تب وګوره دا به ضمیر قوم دا به لکای چي دي دا به زرګونو خلک روان چاله امریکای نه رااله. امریکا څخه کعبه ده امریکای غوندې رزیل ملک به په مقدس مکه باندې دی. دا خو مونږه داسې شی فرض کړی دی د خدای دین ټوکې لوب مسخره د خپل طبیعت دین. ایو پیرو یو کلی ته تلو اکلی کې سګوري چې ته پرم په 2 پیسې سیر دي او زعفران او سوچا غوړیم په 2 پیسې سیر. اوہو یلکه دا خو شهر ناپرسان دی. سوچا غوړیم په 2 پیسې سیر ټیپرم په 2 پیسې سیر گازرم په 2. پیروي مرید ته چې بچیا تخته دا شهر ناپرسان دی او الله که پکې گیر شو تپوس کولو والا بسوک نه. مرید ډېر مانداو هغه چې حضرت لګ بیسار شي ډېر مانده مو دا سوچا غوړی ډېر ارزان دي چې لغوندي او خرمه چې خشم هغه سوچا غوړه خو به خوري خو سټ بدی ګسیم خوري. و چې نه صاحب لګي سار شه ډېر خبره چې سار شوه ده نو شیخ صاحب شورو په کړي دا او چې میاش 2 تیرې دي شیخ ندا سے کټه جوړ شه چې بیا به پملا کټ راته. بادشاہ اوس حکم کړی په یو سړی باندې چې دا پانسی کوي. هغه سړی مانداو په غاړه کې هغه کړای نه ټینګي دا. بادشاہ ته راپورټ وشو چې دا سړی خو مانده دی او په دې مړی کې کړای نه ټینګي بوټه تی بیا روزي. بادشاہ وی چې بای دا څه ضروری ده چې هم دې پانسی کوي چې د مړی کې کړای ناراضي غټه مړی ولا وګوري خو یو سړی مړ کوي اور څوک چی ګرځي اوس سپایان ګرځي غټ سړی لټي چې وې کته د پیر سے مرید باندې او وې والله د مړی ولا فټتا راوی دی شیخ ولا لکه ورور کړای د بل چا په مړی کې نه فټ کیږي. وینو ما سکړی دی بیرام غر کاشا وې سدي کړی نه دی الته کړای په بل چا کې ناراضي کړی دی اسدي او کړای پتا فټ کی پیر لراغه چې غرق شو ما اوس ما سکړی دی چې وای کړای په بل چا نه فټ وې ما چې درته وی چې 2 پیسې سیر سوچا وړي خو خوري او 60 بدی ګوسی هم خوري
وی پیرا خدای ته ګوره اوس چل کاوه. نو پیران خو ډېر هوښیار مې کړه، ډېر هوښیار. زه رښتیا ته ډېر خپه یم چې ما ځان مولا کړی دی، ډېر خپه. چغې دي او سوري دي او بدې ورځې دي او صاحبه جګړې دي او جیلخانې دي او په لوی غم اخته. که ځان مې پیر کړی وی داسې مذهب یې کولی لوی خوند به. اوس خو صاحبه په قهر اخته د ټریفک د سپای غوندې که ښځه را روانه چې ما که جینۍ را روانه ما کالکان را رواني ما درې لارې بلاک کای درې والا درته کنځلې کوي. دوست تو خایا چې دوست بدی سو پیر له کا خزه ورغله په سر وللاس را کاږي الله دې نورم خکا کجینه ورننا واتم پسینه مینا ورته الله دې نورم خکا. علی آسان شه ده، مال ده، پیسې دي، خوراکونه دي سبا ها کو ده، مولا توب ګران کار. نو پیران ډیر خياري اغا ورته اوس می خلاصوا و بداس چلله چې سباله د 500 دا کړای دا پیری ورته وی چې تا نه مخکې به په زور منډه کم او بیا ته په معنا مخکې ور منډه کوا زبته ته به سره ونخلو بادشاہ به یو تپوسو کی او زبه یو خبرو کوم ستازان بخلاش. چې سار شو بادشاہ راغی چې سړی پانسی کی د پیر په دې کړای ور منډه کړي مرید په ور منډه کړي دواړه په پرزونو دی یو وځ په ورزم بل وځ. بادشاہ دا چل څه ده؟ پیر ورته صاحب په باطن کې مې ولید چې په دې کړای کې جنت ده، چې د چا غاړه ته پرې وته نیغ به جنت ته ځي. زه دې مرید ته وایم چې زه جنت ته ځم او دی وای چې نه ځم. دا جګړه د زما او د بادشاہ ورته وی چې تاسو دواړه په آرام کې نه جنت ته ځو ولې نه ځم. زولې نظم کړه بادشاہ په خپل غاړه کې چولې ده او د خپل خلې له اډر ورکړي راکاږي او جګړه شوه دی سټیالتا. پیروي مرید ته چې تخته بیره دی غر کا شزان د اخلاص شو او ما ته وګورئ په دې زمانہ کې بدا بدبخت قوم د 500 کړه ځان ته په خپل اچي په خپل شهرنا پرسان دے اس پتہ پکې نه لګي. اسلام 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 15 کال وشو اسلام اسلام په ټي ټي کې دمانم لګیا دي اسلام اسلام. دې په یو بل خبره ووري تاسو دا شپانرونه یو شپون مړ کېده زامن ورته بسم الله الرحمن الرحیم هغه ډر ازامن ورته اشهد ان لا اله الا الله هغه ډر وته د اخر مخته پتن لرله ده کور د چا آباد شو بیګاله بچراغان د چا په کور کې وخر مخیا کور دې وران شنو په قرض دې کارتوس هغه ستو تاسو بنی آدم یې ځان یعنی تاسو پښتو دار زاده چا سره کې می تقریر کول مال تاسو کې نه چې منګه پښتانه منګه پښتانه منګه مالغه وخت کې منګه پښتانه یو چې زمون خزې د شپې په 1 بجه د سنیمانه یوازې را رواني منګه پښتانه لورم چا کرش پکړی به سار چرته تلې وی بیګا سیلای کرم شپه ها سیلای کرم شپه که سویلی کرم شپه یعنی مونږه پښتانه کینه کین شرمېدلو کې پښتانه پښتون خدای دې دسه څوک نه شرمې لکه نن چې مونږ شرمېږي
مونږ شه نو ستا ډز به د سړیتوب په ځای کې ونه ګوري. راشه کنه که د ډزو شوق ته دی د تورخم نه دی. یو سړی و هغه ښځه ډېره ظالمه وه او بد کرداره وه. نو هغه به یو زیارت لتله، اول ته به دا دعا کوله چې خدای زما دا خاوند په دواړو سترګو ړوند کړه، په ټپو ړوند کړه. ولې چې زه څه کوم چې دی نه ویني. ښځې وی چې زما دا میړه ړوند کړه. زیارت ته وی بابا زما دا میړه ړوند کړه. نو چې زه څه کوم چې دی نه ویني. خاوند به تاسو کوله چې ښځې ته چرته دی چې دغه زیارت لازمه او دعا کوم چې خدای زما میړه له ډېر مال دولت ورکړي او ډېر داسې کې او داسې کې. یو ورځ دا خاوند ورپسې پټ پټ تللی دی او د زیارت د پاسه چې کوم غلاف ورېدلی دی که نه دی د هغه غلاف لاندې هغه قبر سره ملاس دی چې دا ښځه ورغلې ده وی زیارته بابا هغه ورته ځکه لاندې خاوند پروت و که نه ویل نن خو دې اواز هم راکو ویل زما دا خاوند په ټپو ړوند کا په دواړو سترګو. ورته وی چې کور کې دې زیړه غوا شته؟ وی چاو شته. وی هغه حلاله کا او 3 ورځې د هغې غوښه په میړه وخوروه نو په دواړو سترګو به ړوند شي. دا واپس کور ته راغلی ده چې 6 ساعت پسې ورپسې خاوندم راغلی دی. ښځې څنګه چل دی؟ ویل سړیه دا چاړه واله دا غوا زره لاله کړه. ویل ولې؟ وی نن خو هغه زیارت را سره خبرې مو کړې. اوس ښځې ته داسې پته ده چې زیارت سره هم دی پروت و. تاسو پوه شوئ؟ غوږ کې دی غوږ. دا هغې ته څه پته ده؟ زما په خپل خیال چې د خندانه زیات دی خبرې ته سوچو کې بیا به پې پوهېږئ نه. غوږ کې دی. حلاله که غوا حلاله کړه چې حلاله یې کړه نو یو لومبۍ ورځ باندې چې په خاوند غوښه وخوړه وی ښځې زما د سترګو ته خو څه تیاره تیاره کېږي. چپ غوږ کې. په 2مه ورځ چې غوښه وخوړه وی ښځې دا تیاره خو زیاته شوه. وی بس دا خو د غوښې در باندې اثر وکړو امید دی چې خدای به مونږه ښه کړي. چې په 3مه ورځ پې غوښه وخوړه سړي په سترګو لاس کېښو وی ښځې هېڅ راته نه ښکاري. وی چې ښه بس ړوند شو. خدای دې دا زیارت وی دا د څه چل کو؟ وی چې بس ړوند شو به د نور کاره خو ووتمه خو ښځې بس داسې به وکړمه چې د دروازه کې به ناست یم او چرګان مرګان به شړم. په دې کې څوک سړی راغلی دی کور ته. دی ورته ویل چې راځه سړی په ټپ ړوند دی. چې کش کش دې سړي اورېدلی دي کوتک یې ورته راپرېښی دی چې په دا ځای سړی والی دی په ټکي مړ دی. ښځې ورته ویل دا دې څه وکړه بیړه دې غرکشه دا خو د کولنګي چرګ مړ چرګانې ډېرو په کور چې 6 ساعت تېر شوی دی. 2یم سړی راغلی بیا دې سړي په کوتک والی وی دا دې څه وکړه ظالمه دا خو د هغه انګریزی چرګ مړ مړه. ها چې په دې کې 4 برابر چې 4 برابر کړه خاوند ورته سترګې پرانیستې دي او ښځې ته وایي چې زه خو جګ جوړې ما تا دې دپاره زیارت ته تلې او دواګانې دې کولې چې خدای زما میړه ړوند کړي چې ستا څه خوښوي چې هغه کوي.
زه اوس د هر څه خاوند ستا سر خوري خو دا مړی اوس لري که چې پیوم نه نیسي سو سړی راغوښتی دی په 100 روپۍ چې دا مړی یو صدا یو او سیند کې وغورځوه چې هغه یې وړی سیند کې غورځولی چې راغلی چې 100 روپۍ راکړه مړی مې یوړ ویل هغه خو بیا راغی هغه مړی دا دی پروت دی بلې ورته دروازې ته کړی چې هغه یې اوچت کړی وړی دی چې بیا راغلی وی هغه خو بیا راغی ظالمه بلې ور 4 واړی چې پې لیږلي دي اخیری چې لګلې ده ولکه چې دا ځل در نرا نشي ګوره سمې غورځوا سینتا چې د سین په غاړه د امړې غورځولې ده چې ګوري یو سړی ناشته د سین په غاړه جامې وینځي وای ول تبیا لا راوته جامې وینځي هغه مړ کړي چې دا سه په غاړه روان دي یو ماهیګیر روان دي میان نشي وای الله اوس میانم نسی ایم مړ کړي بل یو غوتمارو په دریاب کې میانو پسې غوتی والی پاغي ور ټوپ کړي ویلا سر دې مروچت کو ایم مړ کړي دي بیا راغې سړی ته وې چې رور اوس مې سم صفایاو کا جامې وینځلې امړې را په غاړه تراوته بیا مې ور غرزولو مړ مې کو بیا مایګیر په شکل کې راوته بیا مې مړ کو بیا د غوتمار په شکل کې بیا سر نه غړې کولو دی خوراتلو بیا مې مړ کړو سړی ولا 100 روپیا ورک ما ته وګورئ کلهګ مقل لري او سوچ لري نو دینه به اندازو لګوي چې په مونږ هغه د خزي کار شوی دی او داغه سړی کار شوی دی خدای میړه می پټه پوډون کی او میړه سره ور سره فراډ کو او جوړ سترګې وړاندې کړې ار سېلی دی ول د سوینم نه تاسو باندې هغه چل یو سړیو په خربه سره چلولا پټولا نو ملغلره بیا مونته چې ملغلره بیا مونته نو ولکی وینځلا ناته اولی ته وغورځیدو لاړو بو یو دیوس سرسام شو او چې پاکه نه پلیتا خوا پاکه نه پلیتا خوا کزه خبر وې چې دا بوبران وړي ما باډو وینځلې نه کور تراغه مور بچیا څه چل دی وې مور پاکه نه پلیتا خوا پاکه نه پلیتا مور ولا ډاکټر راوست چې دی الګ باندې څه چل دی ډاکټر والا علاج ملاج سوکو دا خبره ته نه هیر کړه چې هیر کړه مور والا پیسې ورکول څوکیږي 100 روپے هغه دا 50 والا 50 به بیا درک ولزا 100 به بیا پورا راکې چې ډاکټر زه تلاړو نو ده مور دې زوی ته وای چې بچی دا پتا څه چلو ولی وی تا چې وی چې پاکه نه پلیتا خو بیا ور یاد شو چې بیا ور یاد شو الګ بیا چې کړي چې پاکه نه پلیتا خو پاکه نه پلیتا مورم سرسام شو ول تپوس نه تپوس خو تپوس نه تپوس خو ډاکټر پسې سړی راغی چراشه مریضان خو یو نه دوه شو ډاکټر چراغه چې وی کته چې دا خو د یو علاج مې کوله مورم الټه پکې مې هغه زما 50 روپے را کورې عام لاړې ډاکټر چې دوی ته وکړو عام سرسام شو ول سلو نه 50 خې سلو نه 50 خې کزه په چې دا 50 بمزینو دا خو به اغسته نو قسم په خدای دې چې یو د بل نه بدتر دی یو د بل چې یو زی او بل راضی ا د کپن او د موګي والا کیسه مونږ دا تیر ارمان کو چا خو کالی کپنی وستو دا د زن طلاق بچي خو پکې په داسې قهر په دې ملک اخته په داسې عذاب اخته ای مولا رب
سبق ویلو استاد ورته لګي سار شه عقل زده کا ویل څه عقل زده کوم ټول کتابونه مې وې مولا شو ویل خزا په یو جمعات ورغله ده په جمعات کې د پیر غوا په جمعات کې تړلې و د پیر غوا و په جمعات د په منبر ناشته ویل دا کافر پیر دا مشرک الله دې د پیر دا مریدانو نه ساته او ادا دا کوته کې چې ګرځي اډنج کوپیان اغیرانی ولې مرګ له والے دې خلای پټوله ماته کړ دی واپس لاړو استاد ته وای چې دا دي کتابونه او دا دي مولاتوب زما توبه ده ویل ولی ویل حق مې ویلې او مړکم حق مې وې کور دوران شمه چې تاسو ویلو چې لګي سار شه چې لګا قلم زده کینو بیا به حق خویلې شي لګي سار شه اوس کینا یو کال د علم سره ټریننګ ورکړي سکال پس په مغه کلی بیا راغی او پیر دی او غوای تړلې ده د په منبر کې ناستو ولرونو خبره واورئ د دې پیر د دې ګیره په وختو کې دا سه اثر دی چې چا سره یو وخت وی ټول مربن مړ کیږي امریدان راغ پیر ته وای چې بسم الله اختراق وختو باسی ورنه ګیره بهم زما غوندې رنگای و مړ اختخلاص شو مریدان ډیر پاتې دي چې ډیر پاتې دي ولاله اختخلاص شو داسو غپې په جوړ کړي ته په داسې ورټو پاسو په داسې ها او چې مریدان ته پاسې د پیر چنګ خلنی ولې و مړو مولام تو خپل او دو پردای کې استاد لورغه و داسې چلو شو ول ما چې درته چې عقل زدکا تم بچوي د پیرم بیړه تبا شو او ځان دې محفوظ نمای مناسب لک عقل زدکا لک سوچ کا فتوی چې ورکه سله غوندې ځان کې اهلیت هم پیدا کا پل شانتم ګورا وختم ګورا چې دا دې سړی خو مونږ ټول عمر سلويخ کاله دې خلکو دوکه کړی نه یو دا مولیان وای په ایمان کړی دي کنه مولانا شبیر احمد عثماني زړه پړک نه او چا دې مسلم لیکو دلاسه چا دې کنه او چا ریو چا د ویل شری نظام وای خو چې ملک راغی اقتدار سنبال شو ویل کینه پارم مناسب چرته کور کمانه د موانستاو دې خبرو سره چکار دي زمون په علاقه کې یو میر دې زور ته تار پیټوم میر مونږ دغه ته وای دا کمیټې چیرمن نه تار پیټو یو مولا باندې منډه ترلې ځانې په منبر کا خو چامبر وای بیٹھ یار مسیتی کدھر دم بم پا ککڑیاں مکڑیاں کو تیرا ان کے کرنے کے ارجی تھے تو کیا نیغ ہونے هغه ته دسه نو دوی مونږ سلوخت کاله استعمال کړی او ان شاء الله د جمعیت العلماء اسلام قوت او زور با ته وګوره چې په دې سرمایدارو با ما درته میچنه او نه ګرځولې نو دا ګیره به بیا ما په دروغه ساتي هغه ورځ په خبر کې پولیس افسرانو یو دوس پایان په حوالات کې چوي مالک اولی ویجی دوی چانه 10 روپے رشوت اغسته مال خاوله مال خپکیږي خو باندې کوي او ټکي درته وکړو هغه افسر ته میوي ول نجی ولی به خپکیږي ما هغه 10 روپے اغسته وی حوالات تلاړو او تا کرا چې پروند کینوانو لس کریټ راغلیو تب کم جهنم تزي پدې مې پي دا استا مور پسې خیرات کړو کستا خزه پسې خیرات کړو سپای 10 روپے واغسته کافر شو جیل تلاړو ٹھیک ده جی تا مال 10,000 او 15,000 روپے جمعات لراوړي دا په کومه خوشاله کې دي نو دا مغه خبره ده چې نظرانه نہیں سود ہے پیران حرم کا دیل چور شي رشوت شي مال چراشي شکرانه شي پیر له چور شي نظرانه شي پیر له چور کې نظرانه شي هغه ورځ راته چاوي دلته یو پیر دی د تبلیغ والا او خلاف دی پیر دی
دا تبلیغی جماعت والا پیژنئ وې د دوی خلاف ته مال د دوی د خلاف وجه بل هیڅ نشي کېږي خو تبلیغ والا دین مفت خی قرآن مفت خی حدیث مفت خی کلمه مفت خی منځونه مفت خی او پیرانې په پیسو خی تبلیغ والا دعاګانې خلقو ته مفت کوي او دله چې لاس ورکړي چې قربان دی شمع داونه به مې نه وبوسې اما سره رامداس کې یو پیر ناست دا افریدي چې دي د خدای قمقل زه خپل افریدی یم د خدای قمقل یو دا بارډر والا ډېر قمقل دي دا تاسو سره قلا کې چې دا د خدای قمقل دي دوی چې تنخوا والی نو راشي پالګر ته کینی چې لاس مې وګوره ډېر زر به اولدار شي ډېر زر آپ 15 پاوه نور کی دي چې جمعداري پکې څنګه او ورپسې لشل ودی کې جمعدار آپ 15 پاوه نور کی چې صوبیدار بکلش بیا په بس ورپسې جوخت صوبیدار مړه تنخال تخلاص کی صوبیدار میجر شي دا د شیخ چلی تصور دی شیخ چلی او سره او چا سره په اتانه باندې کټوای د مستو په سرکړې وا په کرای ور سره وړه نو پلار روان دی دا شیخ چلی چې په دې اتانه به کوم څه په دې بچرګ عالم اچرګ به اگای واچي بیا به په بچو کې نوم ها خرصول را خرصول چیلای بوالم چیلای به بچی خرصول را خرصول غوا بوالم د غوا بچی پای خرصول را خرصول میخه بوالم میخه پای خرصول را خرصول لسته میخه بشي زب ګجر شم بیا به خزا وکم چې خزا وکم مجرا کې بناستم غټ ګجر به زوی به می شوی یا براشه بوي چې بابا زبم چې ها په چا کټوایل تلړکا سړی ورته وی بیړه د غر کشه مستو کټوای دی ما تکا هغه ورته بیړه ستا غر کشه د ما ټول کور وران شو مونږه هغه د شیخ چلی تصور دی دلته یو ساينسدانو هغه زما عقل دا نه مني چې دومره غوندې کانه راو غورځيږي او اتی کی سورې وکي دا زمونږ د ساينس ماستران چې دي دوی په دې لار چیزونو داسې بکیږي دا د کالج الکان غریبان دا مړه په پاکستان کې ملا تعلیم شته وی ابای مې لیوانای شو په ترجمه باټینګ غړوای پاکستان نه خود تعلیم جنازه وته ده پاکستان کې ساينس کم زیاده ساينس خو په روس کې ده ساينس خو په چین کې ده ساينس خو په امریکا کې ده ساينس خو په برتانیا کې ده چې مریخ او نور اوس پوګمای سره خبرې کوي لګیا دي تاکي ساينس دې چې تر اوسه دی یو پیچکس قدر جوړ کړي د پردي ملک نه سپیر پارت چې ده امپورټ کې او دلته په ډیبره ته ټیټ کې سامان بار نه راغله تمام قابله هغه اوسپنه مسپنه ار څه چیسز وغیرہ دوی په ډیبری ټیټ کې یہ پاکستان کا بنا ہوا ہے پاکستان کا بنا ہوا انجن ہے ابھی تک کسی موٹر اور لاری اور جیپ کا کوئی انجن آج تک پاکستان نے بنایا ہے اگر بنایا ہے تو ہندوستان نے بنایا ہے بحری بیڑا خپل چلیږي مونږ سره یو ځای آزاد دي چین مونږ نه رستو آزاد دي روس او امریکا تیریږي هندو مونږ سره آزاد دي بحری بیڑے او جنگی جهازونه جوړی لګیا دي مونږه صاحب الہ مونږ سره جنگی توپه خوشتا کنه جنگی توپه خوشتا کنه دا ټینکونه به ور وړاندې کو کنه چې جنگ راغی که خیر
کو کین کیږي چې دا چې زما عقل کې ناراضي دا زما سمجھ کې ناراضي یا زمون په پاکستان کې اوس زه کمیونست لسم دولسم به ویلې ټیزن پاس بې زه چې کمیونست زه چې سوشلیست نو یا کنه زه هم ته سوشلیست یا زه هم ته خري بس خلاص خبره اوس ته خري نو زه خر سره خبرو کول والا مولا نه کې انسان نو انسان ځان ته کمیونست یا سوشلیست په اسلام کې نه وي ٹھیک ده وکړه ده چې روس نظریه هغه د خدای د وجود قائل نه دي دا کائنات دا په خپل جوړ دي د روس په دنیا کې یو چت او لوی طاقت ته صدر او برزنیف دا برزنیف چې پرون مردارې ده دا چارونی و امریکا چا مرکا روس ولې را خلاص نه کو خپل صدر چې مردارې ده دی خو خدای منی نه نو چې خدای نه منی دا برزنیف مر چا کو نو سنسدان کو کینکیږي کالج کې ګرځي د ونه یو کتا الکانو ته یو درېږي دا وګورئ د دیونه ته وګورئ څومره غټه ده او میوه ته وګورئ وړه وړه ده د پیټه کدو ونه ته وګورئ وړه ده میوه غټه ده عقل دا وایي چې پیټه کدو دیونه کې پکارو دا میوه د پیټه کدو ونه کې پکارو دیکھو وګورئ عقل داو یو تک شینامه په سر راو غورځي چې ټاک کې ناستو چې یا الله توبه یا الله توبه الکان اورته استاد والے وی خدای چې څکړي خې کړي کدا د دې شینام په ځای اوس پیټه کدو دلته زوړند را غورځیدل دا زمونږ د ملک ساينسدانان دي دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي دا تصور ممکن راغلی کورته او زیارت ته او ختم دی او 2 سپاری دي او دا سپاری در پسې چې څوک وي دومره کم عقل دي چې په 1 روپۍ تامړي پسې 2 سپاری وي 1 روپۍ ورکه یا 2 روپۍ طالبان راولي ورکول سلسل شي او ورکه 2 روپۍ دا الټا خدای سره نور ټګي کوي پرې خود پریخي درته لکونه دي د لکونه جایګیر او جیداد او نقد درته پریخوي او مولا په 2 روپۍ ټرکیاله یعنی خدای له دوکا ورکه چې خدای د 2 روپۍ دي د پلار می پیو بخا خدای وی خدا ستاسو هغه د پریدورونه یې یا پریدو منګي کې غنم اچولي د غنمو زکات او لاندې ته 15 روپۍ خوي اپریده زمه ما سينه چې اپریدي په خپش ز خپل دریواله اپریده ما او دا سينه چې اپریدو باندې جوړه جنډا ولاړه ده هر چا کې خاو خراب شته نه مثال نه کوټیان ټول خراب دي نو کا اپریدي لک خراب دي وکه دی لاندې اوس 15 روپۍ غوي او پاسه په غنمه چوری دی مولا لراغه چې مولا لراغه چې ملا صاحب چې زکات ته اخلاص مال دا قبول کا غنمو مولا ول چډه خدا قبول کړی نه خو چې دا سه پیزار پورې لاړو بیا را پښې چې ملا صاحب چې ته ملای تیار ټیکاله خوري و دا 1 روپۍ واخلا دا غنم بیا مال راکه چې خپل کې واچم چې برکات پکې شي مولا له خیال کو چې بلا په چې است غنم څکه دا نغد روپۍ والا غنم ته یوړ چې کور ته لاړو خزه ورتل دا خو دې بیا راوړ چې واخلا خزه خلای په قران چې خلای مې وټاګو ملا مې وټاګو خلای لمم دوکا ور کړو ملا لمم دوکا ور کړو وای چې څنګه وای چې 15 روپۍ را باندې د پیسو زکات و دا غنم را باندې د غنمو زکات و خلای ویلی دي چې قبض پکې شرط ده نو غنم ولاندې 15 روپۍ چې غنم ملا قبض کړو 15 روپۍ پکې قبض شوی نو چې قبض راغی غاړه مې خلاص شوه اوس چې ما په خپل چالاکه مولانا پر روپۍ واخستنو دې کې د خلای څه کار ده تاسو پوه شئ تاسو هغه یې
چې پریخي درته جایګیرونه جایدادونه پیسې او بیا 2 روپۍ باندې 2 سپارې طالب لور کې په دې خدای له دوکا ورکې چې ګینه پیسې مې ورکې دا سړی قسم په خدای دې کې په دې خدای وبخ. دا پیغمبري منبر دی او زما د خلې نه پکې هغه ګندوزي چې څوک حکم څه په کنزلو ستړی شوم په بدو ویلو ستړی شوم حکم څه پاری پور جیل کې ومه په 73 کې نو دې اختر راغی وړو کې اختر دی قیدیانو پسې کورنا چا پسې وریجې رااله چا پسې سراله چا پسې چراله مونږ کې یو مرګره هغه پسې چرګان رااله الګ غوړو چې چرګان رااله نو سحر زد اغي بارک تا ورلما چې ورلما نو یو چرګوس بانګ تزان جوړای بانګ دا خو چې داسې आवाज غوندې आवाज دیوزي او رستونه باد نو ما هغه مرګرو ته وی چې هلکه دا چرګ خو ناجوړه دی حلالې کوي هغې اوس خاندي چې خاندي نو ما ته مال ولې غلطه خبره مې وکړه چې ناجوړه دی حلالې کوي ویل ناجوړه نه دی مونږ سره یو سړی و چا ډېر ټوکي و د دې 400 و ډېر ټوکي و ا دې چرګ چرته د شپې بانګونه وي نو هغه خوب ته نه پرېښو نو هغه تیلو بوتل راغستی دی او دې چرګ له رستو دا د لوی او دسمات یې ځای غوړ کړی دی نو چرګ به چې زور اذان لکولو نو رستو به تې باد وته اوس به ځان ته خیال کوئ چې هغه د چرګونو نه دي که نه ما ته وی چې دته بیګا فلانی خان دا چل کړی دی مال خان په خندا میزان مړ کو بس تیروت ا سړی ما پسې بارک ته راغی چې راغی ما ته مولانا مالی ها ویلې دا ستا مرګری نه دی دا مولا نو مونږ 4 مولیانو په جیل کې او 400 را سره نور قیدیان نو مونږه تقسیم کړو چې یو به اذان کوي یو به اقامت کوي یو به امامت کوي د جمعې مونځ ما ته حواله کړو چې جمعې مونځ به ته ورکړي ویل مونږ مازدیګر کې د چمن ته روزو اسې سیل کوو پام غلطو چې ګورو دا مولا به په بانګونو شروع شي د سره مې چا د چرګ کار نه کړی پرېږدم نه دې مولا سره ما سړی توپ زده کړه ویل والله کې پرېږده یا ورته وایه چې مونږ ناست یو نو بانګ مه وایه اوس بانګ به څنګه نه وایي هلکه د مانځه ټایم چې راشي نو بانګ به نه وایي ماښام ټایم دی او مازدیګر کې مونږ ټول ناست یو په دې کې چې دا امام صاحب داسې ودرېدو چې غوږونو ته یې ګوتې کړې دې سړي څادر لاندې پټ د تیلو بوتل راوړی او دته یې مخامخ ودرو چې وی درول هغه چې داسې بوتل ته وکړه اذان یې په ځای پرېښو منډه یې کړه چې منډه یې کړه څه چلو شو شاه صاحب ویل تیلو بوتل نه ګورئ دی ښه مو دا د چرګ کار ما سره هم کوي نیمه ګنټه مونږ مونځ نه شو کولی خیالم راغی نو خبره دا ده چې دا ډېر پوه حکومت دی څوک چې اذان لزان جوړ کړي رستو نه ورته په تیلو دا خاص ځای غوړ کړي یو ګیدړ په پټي کې ګرځېده ګیدړ نو یو کاغذ یې ولیدو چې اخبار پاڼه وه د بېنظیرې فوټو پې ګیدړ راوچت کو چې او پرمټ راته ملاو شو ټول ګیدړان را جمع کړه ویلې پرمټ راته ملاو شو چې ګیدړان هر څومره چرګان وخوري څوک به ورته غږ سپي به ورته غږ نشي کولی ګیدړانو ویل ها ویل دا وګورئ دا پرمټ په هغې واقع د وزیر اعظم فوټو ویل راځئ د پلاني کلي کې چرګان ډېر دي
چې پاکلی ورغلی دي په چرګانو باندې دا کلی سپیو